الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. په دې سلسله کې زمون خبره روانه وه چې غیر مقلدین د رسول الله صلی الله علیه وسلم د احادیثو دشمنان دي. ویکټوري اهل حدیث د اهل حدیث په جامه کې منکرین د حدیثو دي. نو د انکار د حدیثو په سلسله کې یو مسئله دا ذکر کوم مونږه چې په احادیثو کې راځي چې د سجدې د تلاوت دپاره اودس شرط دی او د وابیانو په نیز باندې سجده د تلاوت به اودس هم جایزه ده. عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تقبل صلاة بغير طهور. ترمذی جل اول صفحه 14. یعنی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې به اودس مونږ نه قبلیږي او سجده د تلاوت هم د مانځه د جملې نه ده، ځکه چې د سجدې د تلاوت دپاره د مانځه په شان نیت، ستر عورت او استقبال القبله شرط دی او د مانځه په شان تسبیح او تکبیر هم پکې شته. له همدې وجې عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما به داسې فتوه ورکوله. عن نافع عن ابن عمر انه قال لا يسجد الرجل يعني سجدة التلاوة الا وهو طاهر. بهقي جلد 2 صفحه 325. یعنی هیڅ څوک دیم به اودسه سجده د تلاوت نه کوي. نو ګوره په احادیثو کې راغله چې به اودسه سجده د تلاوت ناجایزه ده، لیکن د دې په خلاف ویکټوري اهل حدیث هغوی لیکي چې به اودس هم سجده د تلاوت جایزه ده. نزول الابرار جلد اول صفحه 1 او 6.